عجیبه وخت شو ځکه چې اخلاص په کینه بدل شو، مینه په کرکه بدله شوه، ملګرتیا په دښمنۍ بدله شوه، عزت په بېعزتۍ بدل شو، یاري تر مطلبه شوه، زامن د پلار خبره نه مني، ورور له وروره تښتي، خپلوان ناشناخته شول، حیا ختمه شوه، دین ته په سپکه کتل کیږي، له خپلو مسؤلیتونو تېښته کیږي، ناروا ته په روا ترجیح ورکول کیږي. دا د اسلامي یوټیوب چینل دی، دا در سره فالو کوئ، دی واټساپ دی کې شی خبرې دي، د هر شي سنتونه به خبر سي، دا در سره فالو کوئ. ډېر مننه. لینک ډسکرپشن کې پروت تا در سره فالو. نجونې چې کله غوسه او یا خفه شي او ته ترې کومه پوښتنه وکړې تر ډېره سرچپه ځوابونه درکوي. د بیلګې په توګه که یوه نجلۍ غوسه وي او ته ورته ووایې چې ولې غوسه یې، تاسو ته به غوسه کې ووایي چې زه نه یم غوسه، بس پرېمږده. حال دا چې هغه به غوسه او یا خفه وي. که یې درته په خفګان کې وویل چې زه چاته اړتیا نه لرم، خپل ځان مې خپله ساتلی شم، نو پوه شئ چې همدا تاسو ته تر ټولو زیاته اړتیا لري. چې په ژوند کې یوه لور ولرې لکه ټوله نړۍ چې ولرې، میده میده خندا، نازونه، بېغرضه مینه، پر سینې درته څملاستې، په دواړو غومبرو مچو کول، پاپا جاجا نارې، ټولې لورانې زنده‌باد، مېرمنې هم زنده‌باد چې لورانې زیږوي. نارینه باید حد اقل د یوې لور لرلو لپاره هم واده وکړي.